خدا وو دغه د الیکشن د الیکشن او هغه باندې نه و چې صاحب شل الیکشن او پته نه لګي دا وړې غړي دا ټول وطن پته نه لګي دا ورله غرمنه مسعودانو پته نه لګي دا ولر کوسه د یوتانو پته نه لګي دا سحر به یو شان مقام بل شان د بوې پوسټري او زین نه په یو بل بلګي دي پوسټري د چا چالکو د چا پکې پیاله نه خوا د چا گازر او د چا پکې مولې نه خوا د یو بوجه او د بل پکې شکرای نه خوا چاله توی د یو سړی پکې ډیګرې نه خوا د چا چنچړ او د چا پکې پنجره نه خوا د ولاړو د اجرا او مسله نه خوا څوک د زیدو څوک د تحصیل ناظمان ولاړو څوک د جرګل څوک د یوت څوک د کسان ولاړو دواله کال کو نشپک په ګډاګان ولاړو سلو وټونو د 200 کسان ولاړو هلته یو بلی کې د یو کور د سلور ولاړو دوی زامنو ورسره پلار او مور ولاړو هر چا د خپل لیډر نارې د زنده‌باد وخلې د مخالف سړي چغې د برباد وخلې چا د پاټۍ چغې ایستې چا د آزاد وخلې او په جلوسونو کې چغې د فساد وخلې کلي په کلي چم په چمې تنازع جوړه کړه او پارې یو کور هره کوڅه کې فتنه جوړه کړه دا الیکشن دی چې څوک پکې دوکه ونه کړي چې ضمیر خرڅ نه شي ولار پکې پیسه ونه کړي چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجه ونه کړي د الیکشن خو د سره بیا مزه ونه کړي مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات کړي او که د بل نه وي نو چې خامخا په خپل مات کړي ښځې په اوټ باندې جنګونه هېڅ خبره نه ده او دا په یو بل پسې ګواښونه هېڅ خبره نه ده د سود څپېړې ګزارونه هېڅ خبره نه ده او یا خو سر مات او یا غاښونه هېڅ خبره نه ده چې په قلاره الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د اوټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړاوي ښه په جپړو باندې ورځي په یو بل راټینګېږي نه په پړو باندې او یو بل سم شین چې په کوتکو ولوړو باندې خلکو به وایي جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی او الیکشن نه و خو چټي غولول دا خلک په امیدوارو باندې سې تنګول دا خلک په برش کابلا میخ پیشکش لږ نه پوهېدل دا خلک دا لاسه نښې وي خوسې شرمول دا خلک نورو قومونو ته انګاره ترقي میلاو شوه خو ماشاءالله مونږ پښتنو ته بدنیتي میلاو